السلام علیکم خیس تلویزیون قدرمن لیدونکي اوریدونکي نیکې هیله احترامات مې ومنئ په دا هیله چې ریغ جوړ خشول وای صحت په کله پټ وای ستر عید مبارکه یاد ته وایم په دا هیله چې دا عید مې سول د امن عید وګرځي چکرف کوای نن سبخ که خیر وسخ ولای امن د اسلامي امارات شروع ولای د نه تاسو نه غراب شته چې چیرې مخته ګرځي خپل چکر وای میګه که خیر وی گیز وتلی خبرمون وګرځي چکرم وای چا خلک سره مې عید مبارکه وکړي زه د عملګری چلک سره زړبادي په زړه کې سره پړخیجن غوندي یا ما سره پخلا کړل قدرمن دوستونه بیا سي توسه ته پورای زکه روغلی چې میګو چې توسه با میناوی چې دا خړ در نه ورک دي چیرې بل شوی میګ حال ول به که خیر دي ته وی نه ما یداس ولما کړای دا چې توسه به د نوم سره د چیرې سره به آشنا وای د ډېر کړنه کړی دي خو خدا چې دا رښتیا یې که دروغ یې خبرونه نه محکمه دا کیسه وسره کړي قدرمن داغه به که خیر یې ویلاند دا مینه توسه ته میګ بیا داغه شخص معلم کی چیرته څای ما ولانده غونډه وقفه او خلی بیا که خیر توسه ته دا خپل مبارک ولما در خیستا پګړی ګل دستا پګړی خیستا پګړی قدرمن دوستونه بیا په خیر او خبرونه ته که خیر ولما راوند په یار کې دی دای به که خیر ورسیږي خو زه به یې پره د کلچې میټایي د پټه کوم ځکه دا داسې دا چې بیا که خیر دی وانه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام خو لږ سړی 15 منټه څټ تر شي خبرونه خو دا برانه واچلان خې لوس در کوم خې طبیعت خدا شکر الله خلا خې خونه کې خیر ده چې ژوندای دی وینم نه یې سموتو سرال دلین دی چې ژوندای دی وینم خو ګایي یا راسه پیو ځوینه راي دي ته نه غلای خو مو داسه و چې خبرونه کنه راځي وینه مو چې نشنا نه اخی دي خلک ته عید مبارک وي بیا به که خیر عزت خپل خبره تر درې دغه کې څه تزار ولا وړي مې زخ ډېر خوړلې دي د ټایم چې زلمه در باد کیږي خدای دې دغه سه خلاره امین تو په نیت نه دی خدای خمار وکي قدرمنو دوستانو خوست تلویزیون مینولو رادیو اوریدونکو تلویزیون لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دې وکړي چې روغ وای جوړ وای صحت وکولای او پټ وای یارانو دوستانو ته د عید په ورځ کې ورڅې پښتنه یې کوي مبارکي ورکوي خشول ګرځي که خیر وي بس مونږ حاضر شوي یو سم چې زداد یا به د تلویزیون دی رادیو دی لارې تاسو سره شریک کو ښه کیسه کوي ځکه چې خو دې نه کېږي شړشنګول امر را داسه وګي چې خبرونه ته به روشي نه را خو د لړل ته په زته ډیر کی زته چا خلته چې خواندم داسه پیراشتانه یو دا سواړی کې غونډه پښتنه کم پاسه بیا لړ کې غوټه غونډه پښتنه وکم نه بیا لږ غوټه اخر به خاخ پر صدل یک پښتنه ده نه خدای دې وکي چې ته ما دنیا رئیس را یو موټی کې مونږه پښتنه وینه جوړه کې د دی وا بل دا غدو چې چای خورته وچه وکنه نن دی ول ما کړم وځ په غرینې دی یاله د تنج بود وراته ده نه خدای دې راسه د الله خپل چاو قاړه پراله خدا غمو چې ویني ول مارو شي خو چای بیا څټه او ورکه ول ما نه وسوره نشته مونږ وسوره ول ما بارسیا به خوري ها خدا کیسه کا دا کیسه ته وکړه به چا ته چم چې پیډه کې چیرې لوړا شو کا پرته هې دوه کې دا رکان چې کار می ولو چې نوې ملتلی هغه ملکو ته لوړم هغه وطنو ته لوړم ورته ګولنه امنیت وو اسلامي امارت چې غوله د ارزي ته کې وګړي د موټرو کې سره کان خلک دی ورګه سره کان مینه محبت خلکو آی ځای چې مکمل اوري چې داري ګرځي دا خو ته خبره کې دی کنه تو تخبروان ته نرخلموجه در نه چې دوستون ته مو په ګوته کې په بازار کې مې وډو وې مو چې تا ورشه دا پړه په دور وړاوه خا کیسه د وکړه شکر د والای نه زاد سره مو چې خل د پښتنه مې زکه وکړه مو چې دا سن چې ونی څخه دروغ وایي قدرمنه تو سه د نوم سره آشنا دا اصلا کې شړشنګول ور دی دای کلا په دیوانی ما ډراما کوي میکس را کور کو خو کلا ور بیا حال کې تا وایي بیا چې وایي چې زای د اسرائیل نه خو دا نه به میک پښتنه کې چې په څومره ډرامه کې د کورکړای فلمونه د جوړ کړي دي نه دي د جوړ کړي اسه د سای ګرځي چې شای مصرفیت دای چې شای شړشنګول ورره یو پښتنه ده نه کما په څومره ډرامه کې د کورکړای سټیډ ډرامه سب ډرامه فلمونه
یاره ګل بشیر خانه دا دې ته هم چې ډرامې د وړې وړې د 5 منټه اوته منټه 3 منټه ډرامې خو به هیڅ نه وتلې دي شموري ناشته فلمونه تقریبا نه فلمو کې مې کور کړه ده نه فلمونه چې دا نه کرخه کېږم دنه چې ورزيوت نشي کمیږي نه نو دار فلم 2 ساعته لاس منټه لاس کم 2 ساعته پیرا 2 ساعته دا فلمونه دي فیستیوالو کې مې برخه وخوښېدو په منجلسو کې مې برخه وخوښېدو شعرونو سره مې برخه وخوښېدو بس تر اوسه پرکه خیر وي سره کې ورځه بربرځه لټکې نن صاحب ګزاره کاشر شمګل اورره مخکینه واخ نه دای داسې نوی ډېر مجلس ته ما غلطېګا ځکه چې نن صاحب داسې ابو حالات چې تو ته خپل معلوماتو چې اسلامي امارات مجلسونه ډېر باندې کړي اسه کلا کلا یو نه ځکه یا ورکه درنګ شي یا ملګری داسې باندې دیا څنګه بیا خو ډېر معقله چې غاپن هم صاحب دا چې ساده تنګم چې اسلامي امارات مشرونه کوشرونه ور سره مولې دلې دي و ته مې چې وچه موسیقي و چې وچه موسیقي کې خلاص ده وچه موسیقي په څلور ګنجا جهان کې خلاص ده ارزي کې وچه موسیقي کې غوا دا کیسه که خدا ته میکتا و چې دا سنوي بیا به ولته وچه موسیقي پیژنې چې شي دي خو ډېر با جوړه بوب دا نه دی په خلب ډولا وای په خلب بجا وای ربو وای دا وچه موسیقي شو دا بیا اس دا غو بیا کی معنا میګه تا پایدو کوي خدا سره سره غدلا وا شو شمبل ته خو ډېر سره ورځي یله دل دا سره سره غدلا وا چې ویني بیا ډېر یا ویني مرا بوب دا سره خلص وایا لګ دا سره پټون لګ پوسټه دی پیشاله بخلوشي خورا بو با تو سره دا ډولا دغ 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 دا غږ وتا دو ربو تننګ ننګ 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 تنګ ننګ 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 ته تویټ قدربنه دوستونه چیرته وروي چیرته منجلس وی میګه چاخه تا دروړې دا وچا غوتا به کوي نه راي دغه نه غوتا نه میګه تیری چې مشکل وي خو واکه ساده تا کبا چې دا پلولای رابولای باجولای موتو سره کام دا قدربنه دا غوی لاد میخکی سنه کای چاکور نوی کورس مینا میگه تام سایدوی بجمار میگتا لګیږي کا ار چیرته وی په www.01515 درشنده میکس را تماس کې شي هغه چې خبر جایز داوی دای به که خیر دلته خپل حق زحمه میګور کوي ځکه نن سبا دا ورسي زنه د مجلسینه باندې دا وچا غوتا چې خلوصا ویني پیسې ګټل ټیم دا لا کی سادو کڅ ویای دا خبره ده بس نو دوستانو کچا دا ټلیفون شماره لیکلی وی مونږ سره مستقیما په تماس کې شي شټ څنګه ولر زه خدا سي یایم ته څه ویای زه دا سي یایم چې دایمو ته کیسه خدا سي دی لکه چا خلتا چې ګوړه شکره ګوړه شکره نه دی لکه ټیم چې په لاګه وای ټانګ مو چې کې نه ور خو کې دی بیا بګیناو کې ویجو زه دا سي یایم چې د حال کې متونه په تانګرو نشي وانی ما غرانه دی په جګه وای ځان خوان به کړه وای کته څه ویای په دایت کې نه را بیان څه په غو مړې که خو مړای می خروب دي غوړی می ډېر خوړې مودرنه چې خروب وي مړای نه ارشاد غایز و نه چې کلا کلا چې ودی هغه غوړب کې ومسا نه را خاصه چې خلک چې بزړه ګار دی جانان خپل وطن تر شکه خلک ډېر دی پویا بو دی خپل کورو وکا خلق ډېر دی پویا بو دی خپل کورو نغمه زګو نغمه پوکور شوال دی سړای پونه شوم کاړه تاول ویدای و دی سړای پونه شوم کاړه دا خو رمای سړای مسکرا کا خیر یاسه لوړی نه را خو دا خو غایز و نه یا وز دا هغه شړ شمګل یې و شړ شمګل ورګه دې ټایم چې تو سره کمرګلی چې مو سره سره وي ز سل کول نور نه زړې ګنګه خیر و ماشاءالله ماشاءالله بس و نه د برکات شا قدربنه دوستونه د یو څه ټکی تاسو د پوراویل چې تاسو چاخه ته چلټ کی هغه تندا په خاړو باشي
شرشنگل را به نرامی پشتنی کی زیپوزی به بیا غرانه پویایی دا سنا چوشا دا دوا ټکی ویل نراده په دازن خلوص کو هغه چایا د روخلای سیوانی ما چا خلتا چې پاکوړه اپ کو وګوره پاکوړه نه ته څه ته دا څپالو ته دا ګردې ګردې مردا کوي دي کدا خو دي ګلام جمع دي دا ګلام جان دي کا ګلام جمع دي دا بال دا غاب څه خورا موږ وسګرا پاکوړه دي قدرمنه دوستونه چیرته سیمه ولانډه غونډه د مالاري بیا که خیر یې خپرونه جریان څه ښایسته پګړی ګل ګل دسته پګړی څه ښایسته ډېر خپل یې غرنۍ خو زه داسې وایم چې غرنۍ سندرښتې وکړې یوه داسې په ذهن کې وړوکې غوندې پوښتنه بله سره شته چې تو سره بې زاو وي که نه وي خو مو داسې پوښتنې دي چې کله کله موږ سره خپله زاو ورکشي چې پوښتنه خو وکړه خو دغه که ده حال نه کړه بیا به کیتونه پوښتنه وکړو ته بې سره دا کله چې اسلامي امارات ورغلی دی دا تو سره په تمثیل په ډرامې داسې نیوکې شته که درته وایي چې کوي ګل بشري خانه دا کیسه دې ښه پوزې وکړه مو په زړه ځوابه ده هغه ده سوله ده اسلامي امارات چې روغلل مشرونه یې وروغوښتم په بعضې ځای کې تار سره چې اوس یې تلویزیون پردې نه وایم چې دا نه و خو ته خپله وې چې ور ویې غوښتو نه خو موږ چې څه وي خامخا ولې ځکه داسې دروې غوندې ونه ور ویې غوښتو خلیفه صاحب وغوښتو ولي صاحب وغوښتو غټو چارواکو وغوښتو ملایانو وغوښتو وایي چې تاسو خپل تمثیل کوئ تاسې تمثیل دا ده لکه په غیر مستقیم لار چې څوک پوهه وایي کوي دې ته عامه پوهه وایي د غیر مستقیمې لارې عامه پوهه وایي ده تاسې سره ورغوله د نه دا رقم ډرامې شته چې په کورونو کې څوک نشي غږولی نه دا رقم ډرامې دي چې کوم پیغام نه یې کې نه په چا پرې تړلي دي آزاد بشر د آزادې ډرامې دي تاسې دا دوه رکو ته نه پلا کېږي دا ډرامې چې ورکې یا نه کوي خپل آزاد ګرځئ خی وانیزولو وینه ښه شولیو خلیفه صاحب نه ډېر ښه شولیو والیو صاحبونو نه ډېر ښه شولیو دغه د امارت د مشرونو نه کشرونو نه ډېر ښه شولیو موږ په تمثیل موږ په وظیفې کې دومره پرمختګ وکړه ورته وایو چې خپلې وظیفې خپل ډرامې کوي وینه ښه شولیو هغه غوندې چې وینه منندوی یم بس خدای د دی دغسې ښه لارې ده انشاءالله چې مخکې داسې وه رښتیا وه شرشنګل اورېره چې د خلک ذهن داسې جوړ شوی و چې دغه به خلک وایي بیا درباوي بیا کاناکه استړیاول به جوړوي خو یې سیمې تو سه عملي ویني شرشنګل اورېره چې اسلامي امارات څومره مجاهدین چې دي که کشرون دي که مشرون دي ډېر مینانوک خلک ده خلک سره ډېره مینه کو نو ولس نه مو دا هیله ده چې تو سه دی چا خلته چې نږدې نه ورسره کښېنئ جامه ورسره وکئ موږ تو سه وطن خلک دي چا خلته چې اسمون نه دي وردلي دغه منګل تڼای زدرون د اسمون د ځای سمالخیل دغه ټول دغه د وطن خلک پیژندګلي خلک دي نه په هغه عنعنات په کلتور د بالات خلک دي موږ خپله ډېره مننه رښتیا چې ځینې کې د مشرون موږ ته ډېر قدر عزت ورکوي مخکې به داسې وه شرشنګل اورېره چې په واله وخت کې ځینې خلک دا وایي چې دغه به دا ډرامې ولا به که خیر پرېږدي نه یا به دغه سندرغوړي نه پرېږدي یا به نره مشکل جوړ کړو خو یوه پېره رښتیا کیسه ده چې په چا غرض نه دی ولا مننه شرشنګل اورېره یوه وروي نه که تو سترګو خوښه وروي سندره ته وکړم نه رانه بیا داسې تیره ده کړې سال خو دغه غزل ته نه وروي سندره ته وکړې وانې به داسې وابکر وکسته چې چا خلته چې یو کڼ بیاز نه جغ که خوښه دي دوستانو پوره مې وکړم چې دا خبر وه چې ته په مونې ټوله ورځ سندرې کې زه بیخي اخلمه نه خو دوستانو پوره مې وکړم چې در نه چې کار ویرشي هیڅ ویرېږدو لاره ورکشه شاله شهر نه نره چی شي وسړه خو دغه ته مرغوږ ده نره څه چلدن ده وایي خو غزل دي سندرې که چې دستون خواک وي نره دمره میټایۍ کلچه مې د تایۍ کې وایي منه چې دمره بل چا تایۍ کې واجه کوي بګیا د تایۍ چې میټایۍ کلچه ته مې تر اوسه خوله نه ده وروړې دا کیسه دې ته کوم چې کاره دې ته وخوندم خو دغه ټولوال دي چې سندرې کوم وسړه ټال خو ځای چې ټال خته دم خو بس غله شه چې زه دوستانو ته تو فرمایش پوره کوم چې ته پوره نه کوم وشوې ته ودې خاله نه په غوسه کې ولا که په مینه کې په مینه کې کوم په مینه کې قدرمنه دوستونه بیا نو ور وی که خیر
که یورې مرګ وای بیا ژوندون وایي ژړیغ به جګې وای ته ابای په زنګانو ژړیغ به جګې وای ته ابای په زنګانو مودې عاشق دې سترګې جار کې چې یار مې شاید ژړونه ډکوي چې یار مې شاید ژړونه ډکوي زړګاخ مې داسې روتایي چې ګاډې واډې چاره بیا وکمایي چې ګاډې واډې چاره بیا وکمایي ژوندی د وشت شنګله ورره کله کله هغه چاخل ته چې داسې براک شمه خفه دې کړمه ګیلهمن دې کړمه په زړه کې څه درته ودارېږي لټکي چاخل ته پړخیجان شي په زړه کې ګیله مه درته دراوه پړخیجان کېږه مه زه کله کله چاخل ته چې دا بورا مې جګېږي اوس هلک شایتون غوندې ارسي ته به مو سره لټکي حوصله کې بیا چې کله ته سختېږې بیا به زه حوصله کړم ګلبشري خانه د ملګرتیا دا رقم نه کېږي چې تا کار دې شي موټا کار شي دوړه سره جګ شو زه قدرمنو دوستانو ته دا یم په د عید کې راګوله د عید ښې شپې ورېځې دي هغه غوندې چې دا د بخښلو ورېځې دي دا د جنات ته داخلېدلو ورېځې دي دا د مینې محبت ورېځې دي خلکو سره چې بات کوي ښه وزره وکړي چا سره هم چې په زړه کې غوسه وي کینه وي پوک پیجه وربخکینده شي خدای به اجرونه درکړي څوک چې د ناخفا وي خفه کړي ورشئ کور ته بخښنه وینه وغواړئ عید مبارکي ورکړئ مریضونو پوښتنه وکړئ سپینګري کادر کوي په وړونو شفقت کوي دا د دنیا د اسلام یو اصل ده دا بوکې باز ژوندی د ورته شټ شنګله ورره قدرمنه دوستونه په دا هیله چې د غرنۍ سندرې هم خوښې شوي وي میک چې دا څه ویایي کومې غلطۍ ورنه شوي وي یار نه کېږي میک ته بښنه کوي انسان دا چې غلطي د انسان نه کېږي نو قدرمنه چېرته څه ما یوه لانډه غوندې دمه بیا وخولي که خیر بیا خپرونه جریان لري یا چا خلته چې میک سره څه ښایسته ښایسته پګړۍ ګل ګل دسته پګړۍ څه ښایسته ښایسته پګړۍ قدرمنه دوستونه بیا په خیر راغلی خپرونه ته شټ شنګول ورېره چا خلته تایر دا یای چې ګایز یا پر هغه کوم خدا نه را بل کور شتانه لا یاد ای که خیر وي دمره وخت میګه نه ورکوي یا چا خلته چې وشه باستی مخیږه ککړه تیګه وشه بل کور به میګه نه کی تو تا بنوستوي شټ شنګله ورره ډېر ډرامې هم دلته لیدي ډېر تمثیلونه هم دلته لیدي ډېر غزل هم درلودلي دي کله چې داسې بازور ته لوړ شي یا داسې کیم رش زیته ورشي یې خلک راویا د سره څرګندوي والا ګلبشري خانه خپله تمامه سیلې پاتی ته لګېږي دا خو یوه هغه غوندې چې تفریحي خپرونه ده یا اختر دې پورې خوشحالۍ خپرونه ده چې ته یې مونه پوښتنې کې د وړو پوښتنې کې تار سره شریک یې تا خپله تمثیل دې کړی ده یا مماثل یې مننه په بازور کې چې کله کله ته خپل زون چې وکړې یعنې هغه تو خبر یازه کم ځکه تو نه به دا تېر شوي وي بازور کې چې کله بازور ته روزم خلک ډېره مینه سره کوي یعنې د دوی مینې نه زه ډېر متاثره شم نه پوهېږم چې په کومو الفاظو یې دی نه مننه وکړم الفاظ ورنه ورک شي دومره مینه موږ سره کوي جمعې ورته کوي لونګۍ ورته کوي بوټونه عجیب خرڅېدو کوي دغه مشرون دغه سپینګیري دغه خوشمیشتي افغانان خو بعضو نه مې بیا لږه داسې ګیله نه وي نه کم لږ په زړه کې دا خفه غونډه شم په ځینو ځایو کې ځینې ملګري وي شپې په 1 بجه تلیفون وکړي سړی ویده وي په خوږه خوب وایي چې شمګله پلونګۍ ډرامه دې سره کاندو
چې زه یې خوب نه سترګې سیلوم لمباري قسم پېژنم یې نه وروره څوک یې په خوب کې یم یا وایي چې پلونکی ټبک تو سې شی کې چې مونږ چکې ته نوست یو که خیر یې تو ډرامه پر زړه شوه مو چې پوښتنه مې نه وکړه ای خوب نه مې وبوسي نو زه دا وایم چې کله سړی په ذهن کې خروب وي او راګولن تربورونه لرو مونږ وطن دی مونږ غریبي دوی مونږ خلخونه دوی مونږ فامیل ده وظیفې دي حالات دي په دا کې سړی نو په دا سلو حالاتو کې هر وخت په سل رقمه نه وي بالکل 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 شړشنګل اورېره دغه نیمه کیسه ده چې اخر ته رښتیا چې زه بیا وکړم دا رښتیا کیسه ده قدرمنه دوستونه دغسې سړی مشکلات سره مخ وي کله 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 اوره چې اخر ته فامیل ته سړی خفه وي کله وطن ته خفه وي کله ګاونډي ته خفه وي کله داسې وي چې په ځینې ځای کې خبر سره شي چې پلونکی په خاکر سدلی دی جنازې ته به خفه وي سل مشکلات وي سل ستونزې وي نو په دا وخت کې شړشنګل اورېره چې څوک یا بازور کې ته وایي چې یا یې ډرامار ته وکړه یا یې واني ملنډۍ ورته وایه یا کیما داسې یو شعر وایه نو سړي ذهن ګاډ واډ وي که چیرې بیا یې شړشنګله خو ذهن مزغه د کور نه کو که نه بیا یې بیا یې چا ښه ته دی خفه کېږي چې دا وکړه پلونکي دا مرسته راکړه دا خبره دې په زه وکړه ډېر به په تو نه شوي زه نظریو کې دا وي چې جنازه کې نوست وم تلیفون چې جکن زنګ چې خدای د خیر پې کې څه مشکل نه بیا مرګلی زنګ وایي چې وروره هغه تو ګل بشیر خان چې سره وډبوله څه راکومه زه ورته وایم چې جنازه کې یم جنازه کې یا یې چې پلمه ما کړه اوس مې نه باندې کړه دا کیسې بالکل دا کیسې شته دغه بس قدرمن دوستونه یې دغې ته لټ کړي تو ساید د کیسه ته فکر وکړي چې هر وخت انسان په یوه حالت نه وي سل مشکل وي سل ستونزې وي نه را زه شړشنګل ډېر خو تو سه په خدمت کې هر وخت که خیر وي که ذهن ښه وي که بد وي تو سه ته به تمثیلي نه ډرامې کې شړشنګل اورېره خپرونه وله چې اخر ته داسې وایي چې پړخیجنه شوه وخت نه راکابېږي زړه خو مې نه چې دا یې ښې شپې ورځې دي تو څه فکر ده مو دا فکر ده زه بیا په مونې سندرې کې مو دا فکر ده چې اول به دوی ټپې ورته وایي نه وروسته به زه بیا سندرې دې ته کړم ځکه چې ټپې به ویایې خپرونه هم شریکه خپرونه ده چې دواړه ښکلي کړو دا ټپې به ته ډېر خلک د ټپو مینهوال دي نه خو مو خو داسې ټپې دي وشړشنګل اورېره چې کله ورزله به وپوهېږم چې څه به دې ته یم چې زه د سره یم ټپې وایه زه چې تر سره به بیا خو نه چې تر سره به نو مو ته سر زه نیر درېږي دا در درېږي چې زه د سره یم ټپې به په جرأت سره وایه چې تو خوښه وي خو بیا بې وانیمه چا خلته لنډۍ وویایم وایه یایی چې جانانه عید فورز نروشه اختر ټپې دي خو جانانه عید فورز نروشه داسې لټ کې په طلای کې غړي یاد اسرار وره واخ دا خو نه بوچي ارشاد یوه بله وایه جانانه ویشه کوي دی ته کسه جانانه ویشه کوي دی نه په اجرا کې وړه مټایي وخوړې واخ یوه به وایه ارشاد جانانه خپل وطن ته روشه جانانه خپل وطن ته روشه میگه چی شاید سمه به میگه ولمونه رو والدینه دا مخ که ما وایي چې یای خوا دې مې د داره کوله مو چې یای درمنه دوستونه مو خو خپله ټاپې ویلې هیله ده چې خوښ شي دا داسې ټاپې وې چې څلور پنځه کاله خو مو په دا تېر کړي وي چې په تېرې چې دکې غلی شوې دا حتمن ورغوله د مو دانې ډېر مشکلات راغلي دي مننه که ما خو نه را څه شایست دروغ ډېر ما وایه څه شی خو یس مه وویله کله مو په تېر که دا پورته پورته کې دي د ناور یې غرانۍ ورې عزت الله سجاد یایي چې خپرونه خاتم ولا خپرونه خو نږدې شوې ده خو یوازې لنډۍ به غرنۍ به ورته وایي دوی خپل یې غرانۍ جګه کاکا وکه سوی غږ مې ووري وایي و د سمندر چاپېخ مې پورته پورته وړي یا نه د سمندر چاپېخ مې پورته
ورته اوري یا څه پوخ او زوړه شول وایي ښکلي ښکلي صورتونه و کبر می لوز کول می وخلای و پتورو صداخ می چیمجی گرد شوی دی یا پتورو صداخ می چیمجی گرد شوی دی ماشاءالله 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 بس فزونای د برکات شه خدای دا 300 کاله عمر نه را در کوي میک سره دغه څه فزونای کې چې جوړ تایر و فزونای کې قدرمن دوستونه په دا هیله چې خبرونه هم خوښه شوي وي خواندم زنو خواسته وي شاشنګل ور سره به تاسو آشنا نه وي د نوم سره به آشنا وي د سره سره به آشنا وي خو د کړن سره به تاسو آشنا نه وي تقریبا د 15-16 کاله کېږي چې موږ د ملګرتیا د پېژندګلیم داسې یو بادشاه غوندې سړی دی چا خلته چې داسې ما کسی هر چا چا خلته که غنم هر څه پکې جوړېږي په دا هیله چې خپرونه هم خوښه شوي وي شړشنګل د غرنۍ سندرې هم خوښه شوي وي تاسو خواند مو خواستی وي شړشنګل اورېره په خیر کې قدرمن دوستونه تاکیم پیغام لري بس مایکینای تاسو په خدمت ډېره مننه قدرمنو دوستانو خوست تلویزیون لیدونکو د رادیو اوریدونکو دوستانو خدای دې وکړي چې ښکلی عید هم پیل کړی وي په خوشحالۍ په ابودۍ سره خدای د عید نه تېر کړي ذبح قربانۍ سرسیې زکاتونه هم خدای قبول کړه دوستانو رښتیا کښادو چې موی ګلبشیر خان 16-15-16 کاله کې چې ملګرتیا هم دو ګوښه یې زه چې شی نشم کړی چې دی نه وي ورسره مونږ خواسې خپرونه ښکلې کوله په هره برنامه په هر ځای کې دا ورسره وي فېسټیوالو کوم برخه وخوښت څلورو دېرشو ولایتو کوم اواله مقام یې وړی دی د په همکاری دی د په تمثیل دی د په ښکلي تمثیل نورو ملګري هم ورسره وو دوستانو نو یول اوس ناټاک نه خېږي ډېره مننه کوو چې تاسو یې دې دمه مونږ سره کېنښتی خپرونه هم وکتله واورېدله بیا چې داسې خپرونه ته زه شړشمګل زه ګلبشره خان سره د ټولو همکارانو حاضرېږو هغه پر هم په لوی مهربان خدای سپارو ښې شپې ورځې ولرئ الله مو مال شه